زه نن تاسو ته وینډوز انسټالوم. وینډوز به موږ تاسو پریکټیکل عملي به انسټالوو. زه تاسو نن په ویمویر کې د وینډوز انسټالیشن در زده کوم چې څنګه به تاسو کمپیوټر ته یو مسلکي وینډوز انسټالوئ. نو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو به تر پایه وګورئ، ویډیو به نه سکیپ کوئ. ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده. که څوک غواړئ چې پروفیشنل یا مسلکي وینډوز انسټالیشن زده کړئ نو ویډیو به حتما تر اخره ګورئ. نو تاسو ته د یو دوه درې ورځې مخکې موږ د فلاش بوټ کولو طریقه درو ښودله، څنګه تاسو یو فلاش بوټ کوئ. او نن به زه تاسو ته وینډوز انسټالیشن کوم. په سبا به تاسو ته زه د وینډوز د ایمیج جوړولو طریقه به هم درته ښیم. نو ویډیو به حتما ګورئ او زموږ پیج سره حتما فالو او لایک کمنټ وکړئ. او د لایک او فالو کمنټ تاسو باندې تاسو نه روپۍ ځي او نه کومه خرچه ور باندې راځي، دا حتما در سره وکړئ ترڅو د نوي ټریک څخه برخمن شئ. نو راځم لومړی باید چې تاسو کمپیوټر ته یو وینډوز انسټالیشن کوئ. یو بعض معلومات زه تاسو سره شریک کړم چې دا ډیر مهم دي. دا باید تاسو سره یو په یو دا کارونه باید تاسو وکړئ. کچېرې تاسو سره کمپیوټر چې و تاسو سره ډیل کمپیوټر و، کوم کمپیوټر در سره و ډیل کمپنی و، دې ته به تاسو چې کله تاسو فلاش ولګوئ خپل کمپیوټر به یو ځل ګول کوي یا به ریسټارټ کوي. دغه وروسته به تاسو فلاش ولګوئ، دې ته به تاسو تر هغه اف 12 به پریس کوئ چې ترڅو تاسو سره چې راشي تاسو سره بوټ آپشن یا تاسو سره بوټ مینو راشي. چې په هغه کې چې کله تاسو سره بوټ مینو راځي په هغه کې به تاسو چې انتخابوي. که تاسو د فلاش لاري کوله البته به تاسو فلاش انتخابوي. که چیرې تاسو د سی ډي لاري کوله البته به تاسو سی ډي انتخابوي. که تاسو د هارد ډیسک لاري کوله البته به تاسو بیا چې انتخابوي، تاسو بیا هارد ډیسک انتخابوي. چې دغه کټګوري انتخاب نه کوي تاسو البته په وینډوز انسټالیشن نشئ کولای، ځکه چې تاسو فلاش یا سی ډي یا د هارد ډیسک لاره تاسو وینډوز انسټالوي. که تاسو سره چې و کمپیوټر مو ایچ پی و هغه ته به تاسو چې پریس کوئ، هغه ته به تاسو F9 به پریس کوئ چې ترڅو تاسو سره چې راشي بوټ مینو در سره راشي. که دا نه و در سره بیا د هغه ایسر کمپنی و، ایسر کمپنی ته به هم تاسو چې پریس کوئ، F12 به پریس کوئ. که تاسو سره چې و توشیبا کمپنی و هغه ته به هم تاسو چې پریس کوئ. که تاسو سره چې و تاسو سره توشیبا کمپنی و هغه ته به هم تاسو F12 پریس کوئ. ولی چې دا ډیر ضرور دي دا به پریس کوئ نه ترڅو تاسو ته بوټ مینو راشي. او که تاسو سره چې و تاسو سره لینیوا کمپنی و چې در سره و لینیوا کمپنی و هغه ته به هم تاسو چې پریس کوئ F12 به پریس کوئ. نو زیات ماډل دي نو به د ټولو ماډلو که چا غوښتل موږ ته کمنټ وکړي، موږ به تاسو په کمنټ کې شریک کړو. خو نو زه اوس راځم تاسو ته چې کومه په ډیل کمپنی کې وینډوز انسټالوم. فلاش کې مې تیار بوټ کړی دی بوټ کړی دی، خو په ویمویر کې تاسو سره دغه مرحله نه غواړي. او چې کله تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټالوئ بیا به تاسو حتما ډیل کمپیوټر ته چې پریس کوئ. چې کله مو فلاش ولګوئ کمپیوټر ته کمپیوټر مو چالان ک دغه نه وروسته به تاسو کومه تڼۍ پریس کوئ د کیبورډ لارې، د کیبورډ لارې به تاسو F12 پریس کوئ چې تاسو سره چې راشي تاسو سره کومه برخه راشي تاسو سره هغه باید راشي. دغه F12 تڼۍ به تاسو پریس کوئ طریقې چې تاسو سره بوټ مینو راشي. چې در سره راشي دا مرحله در سره راشي. زموږ د تاسو یو عکس وخایم دغه یو بوټ مینو تاسو سره ښکارا شي. چې کله بوټ مینو سره ښکارا شي تاسو وایي چې د سی ډي لارې کوي، سی ډي به انتخابوي. که ته چې نتورک لارې کوي د بوټ نتورک انلاین لارې کوي. که هارد ډرایور د هارد ډرایور لارې یا ریمووبل ډیوایس تاسو سره فلاش وو د فلاش لارې کوي. چې تاسو د هر شي لارې کوي تاسو به ترغه ډیل کمپنی ته تاسو F12 پریس کوئ. چې کله مو کمپیوټر ریسټارټ ک یا می ګول ک فلاش ورته ولګوي یغه نو وروسته چې کمپیوټر څنګه چلانیږي په دغه ټیم کې طریقې وخت به تاسو F12 پریس کوئ چې تاسو سره د بوټ مینو راشي. دا چې راشي د دې ځای کې تاسو سره فلاش او فلاش باندې انتخابوي، که سی ډي در سره و سی ډي باندې انتخابوي. دغه نو وروسته څه چې کولای شي بیا چې کله مو دغه انتخاب ک پلاس تاسو سره کومه مرحله راځي زه تاسو اوس د ویمویر لارې تاسو چې کومه وینډوز انسټالوم. په ویمویر کې بیا دا برخه نه غواړي او چې کمپیوټر ته انسټالوي دا برخه د مرحله به حتما تاسو راولي خو د فنکشن کې لارې F12 به تاسو پریس کوئ. نو زه راځم ویمویر ته. ویمویر کې چې کوم زه اوس تاسو ته وینډوز انسټالیشن کوم دا زه چلوم دا زه فول سکرین کوم دغه نه زه چلنوم چې څنګه دا زه چالان کوم د موږ سره دلته وینډوز انسټالیشن ډایرکټ شروع کیږي. تاسو سره به ډایرکټ وینډوز انسټالیشن شروع شي. چې کله وینډوز انسټالیشن شروع شي بعضی کمپیوټر ته نه چې غواړي درته وایي چې پریس اني کې ټو کنټینیو. نو په دې ویمویر کې دا خبرې نشته. اوس وګورئ زموږ سره د وینډوز آپشن ډایرکټ شروع څنګه تاسو فلاش یا سی ډي انتخاب کوي تاسو سره د وینډوز لوګو راځي. د وینډوز لوګو چې سره شي د ته لګ انتظار وکړئ تاسو سره شي راځي. تاسو سره د لانګویج د ژبې مرحله راځي. تاسو بیا ته چې انتخابوي ژبه به تاسو ورته انتخابوي. دغه زموږ سره د ژبې مرحله راغله. تاسو وایي چې کومه ژبه ته کمپیوټر ته انتخابوي. لانګویج ټو انسټال انګلیش یونایټډ سټیټس دا ته مختلف ډول ژبې چې کله دلته تاسو کلیک کوئ دلته تاسو سره راځي. زه ورته وایم چې نه همدغه انګلیسي انسټال ناو. چې کله مې انسټال کړ دې ته بلک تاسو انتظار وکړئ سټارټینګ. نو تاسو ته یو بل مرحله راځي
دغه مرحله راغله خو دا په زیاتره وینډوزانو زیاتره سیټ اپو کې ایمیج کې نه وي په یو نیم کمپیوټر کې وي دا ته نه چا غواړي د پروډکټ کی لکه تاسو چې ما ویلي و چې تاسو د انلاین کی لارې کوي چې د سیریل کی وای کاغه سیریل کی در سره په دغه شکل کوډ کې در سره هغه کې تاسو مخ کې پراته وای تاسو سره اوبه دلته تاسو ته انټر کې به تاسو نس کې خو زه ته چې آی ډونټ هاو پروډکټ کی چې زه نه لرم اوس دلته تاسو سره د وینډوز هغه ماډل زیدي کڅوک د گیمینګ لپاره استفاده کوي هغه د هم هغه کې انسټال کی کڅوک د ایجوکیشن لپاره تعلیم د درس لپاره انسټالوي دی غو لپاره بیا چې دی انټرپرایز یا چې تاسو انتخاب کړئ وینډوز پرو یا پرو 10 پرو ان چې تاسو انتخاب کړئ پرو ان نو دغه کسانو لپاره چې د درس د تعلیم لپاره کوي هغه لپاره پرو یا انټرپرایز ولې چې په دې کې ټول فیچرز موجود دي په دې کې ټول برخې شته دا به تاسو نیکسټ کړئ چې کله مونږ دلته د وینډوز په اړه تاسو معلومات درکوي چې د وینډوز په کوم کال جوړه شوی څنګه جوړه شوی ده په دې کې لاست اپډیټ جون 2021 کې دی لاست اپډیټ شوی دی د دې ټول خصوصیات د دې ته ایکسپټ لیسنس کی ټرمز دا ټول څوک لوستل شي دا به تاسو نیکسټ کې دلته دوه کټګوري دي چې تاسو سره نیټ واصل وو یا ته غواړئ چې دا وینډوز 10 11 ته وړاندې دلته تاسو سوې upgrade install windows and keep file setting and application ته دا وینډوز 10 11 ته اړوي او یا ته چې کوي وینډوز 7 8 ته اړوي 8 ته 10 ته اړوي 10 ته 11 ته اړوي خو زه ورته چې را کسٹم انسټال په دې کې زه خپل کسٹم انسټال کوم دا برخه ډیره مهمه برخه ده په دې ځای کې تاسو را کوم ډرایوونه راځي تاسو را دغه ډرایوونه راځي دا زه ور مینیمایز کوم د سپی سي تر ازمه تاسو را دغه ډرایوونه راځي لومړی چې تاسو سره کمپیوټر یو ور چالان وي دغه نه به یو ځل تاسو چې وکوي یو ځل دغه ډرایوونه ټول ځان ته نشانی کوي دا زما سره سی ډرایو دا سیستم ډرایو د وینډوز زما سره په دې ډرایو کې څنګه کیږي په دې کې زما سره انسټال کیږي دا 1 جی بي ډرایو دی دلته 1 وی سره دا زما د سیستم ډرایو دی او دغه شی دی دغه 440 ام بي جی بي چې دی دا زما سره د ډیټا ډرایو دی او 414 د هم د جی ډرایو دی د ډیټا ډرایو دی بعضی وخت تاسو راځي کیږي چې ته چې کوي یو کس درته وایي چې ماته وینډوز انسټالیشن وکړه خو زما ډیټا باید ډیلیټ نشي نو ته باید کچېره کمپیوټر چالان وو نو تاسو به چې وکړي دغه ډرایوونه به یو تاسو ځان ته ولیکي په یو پرچای ورکه باندې د سی ډرایو به هم کته صرف یو سی ډرایو ځان ته لیکي د نور نه لیکي مشکل نشته ځکه چې حالت اوس موږ تاسو سی ډرایو څنګه کوو هغه موږ تاسو ډیلیټ کوو هغه پارټیشن موږ تاسو د موبایل نه وړو نو دلته به تاسو هیڅ وخت هم سی ډرایو ته به تاسو شخصي ډیټا فایلونه خو به دا به نه ورچوي ولې کچیر تاسو د کمپیوټر سیستم وینډوز هغه تاسو سره کراب شي تاسو سره کمپیوټر وینډوز وای ټول ډیټا تاسو څخه چې کیږي تاسو نه د موبایل نه ټول ډیټا در سره وای نو چې تاسو کله کمپیوټر ته وینډوز کوي ډیټا در سره چې کمپیوټر در سره چلان وي کمپیوټر وینډوز می سولوشي وا یو ځل بعد د ډیسکټاپ په ټول ډیټا ها ډیټا چې ضروری ډیټا تاسو سره وي بغیر د سیستم آیکن ټول به در سره کاپی کې چیرته به راوړی دلته دغه ډرایو کې به اچوي سی ډرایو کې به نه اچوي والے چې په دې کې زړه وینډوز دی هغه مونږ تاسو اوس الته فارمټ کوو دغه ډرایو کې په دې ځای کې په ډاونلوډ کې په دغه ځای کې چې کوم ډیټا او دغه عکسونه دي هر څه تاسو سره وي یا تاسو سره دلته ویډیو وي دا به ټول تاسو څنګه یو ور به دې نه کاپی واخلې په ډی ډرایو کې ای ډرایو کې تاسو سره چې کوم ډرایوونه دي په هغه کې به واچوي ځکه چې اوس موږ تاسو وینډوز انسټالیشن کوو څنګه موږ تاسو د کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن کوو دا ډیټا مې ټول د موبایل نه ځي نو دا سی ډرایو والي ته موږ تاسو ډیټا نه اچو ځکه نه اچو چې په دې سی ډرایو کې زموږ تاسو سیستم فایلونه دي په دې سی ډرایو کې د موږ تاسو د وینډوز فایلونه دي اوس کچیر موږ تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټال کوو یو ور به موږ تاسو سی ډرایو فارمټ کوو یو نو وروسته بیا موږ تاسو وینډوز انسټالیشن کوو نو زه راځم دا هغه ساحه ده چې اوس تاسو ما تشریح کړله اوس خو دا ویر کې ما شای کړی دی په دې کې شپږ جی بي ما ځان ته جوړ کړی دی په دې کې الریډي میډ نو چې کله تاسو نوې کمپیوټر واخلئ په یخ کې وینډوز یعنی وینډوز انسټال وي په یخ کې یو ډرایو هغه 1500 جی بي وي 10 جی بي به وي 1 ټي بي به وي 2 ټي بي به وي تاسو باندې وی ډرایوونه به څنګه جوړوي زره زما دالته نیو ته په نیو باندې چې کله کلیک د موږ تاسو یو ام بي د څو کې به سره مساوي دی د 1024 کې به سره موږ تاسو یو جی بي د څو ام بي سره مساوي دی د 1024 ام بي سره اوس وګورئ دلته شپږ جی بي زما سره هارډ ډیسک دی نو دلته 1440 ام بي دی نو زه غواړم چې زه 2 جی بي جوړ کړم زه 1 جی بي ډرایو د وینډوز لپاره جوړ کړم خو ګورئ دا ویر دی دا ویر ورک سټیشن دی په دې کې زه وینډوز انسټالیشن لپاره یو ډرایو جوړوم خو همیشه لپاره په کمپیوټر کې چې تاسو هارډ ډیسک زیات وي 1 ټي بي وي 1 ټي بي نه زیات وي تاسو 100 جی بي 1 لک څه باندې 1 لک جی بي تاسو ورته انتخابوي یا که تاسو سره څومره وي تاسو سره
هغه هارد ډیسک مو تاسو تر 1500 جی بي تشپیتنه کم ما جوړوي تر اویا نه پورته څومره جوړوي ځکه چې تاسو ورځ په ورځ په هغه کې اپلیکیشنونه انسټالوي اپلیکیشنونه پروګرامونه هغه به تاسو سره چیرته انسټالیږي په سی ډرایو کې نو زه راځم دلته زه چک کوم دلته زه ورته لیکم 10000 یا څه باندې کا زه پیکس 10000 غواړم 1 جی بي نو زه به چک کوم یو دلته کیلکولیټر ته راشي دلته د حساب ماشين تاسو خلاص کړئ دلته سی ال سی کیلکولیټر خلاص کړئ زه دلته چک کوم دیش ضربی 1040 ام بی نو هلته زما سره څو سایز واخیسته 10960 ام بی زه به دلته نو څه ورکوم دلته به زه 10960 ام بی ورکوم که تاسو 8 جی بي ډرایو جوړوئ څه به ورکوئ 18440 زه اوس دلته څه ورکوم 10960 ام بی مې ورکړلې څه ورکوم 10960 ام بی 100 ام بي ول زه 10 جی بي ډرایو جوړوم یغه ورسره به څنګه دا به تاسو اپلای کړئ چې کله مو اپلای ک نو دلته تاسو وګورئ تاسو سره پارټیشن جوړ شول 10 جی بي دغه شه او 10 جی بي دغه شه زه غواړم چې د دې نه یو بل ډرایو هم جوړ کړم نو سره شه د څه ورکوم د تاسو 15 ورکوم 15 خو بخي کم دي 15 زره ځکه چې دا خو د موږ تاسو خالي د ورچوال ماشين د زده کړې لپاره دی تاسو بیا ته زیات ورکوي نو زه دا اوس وکي کوم اوس فرض کا دا ډرایوونه زما سره مخکې نه جوړ شوی دي ستا کمپیوټر چې کله تر دې مرحله د وینډوز را ورسوله نو په دې ځای کې خو د تاسو سیستم د ستا د ډیټا ډرایو اخکړه انتخاب کړئ موږ تاسو ته معلومیږي چې د موږ تاسو وینډوز څومره دی د وینډوز د سیستم ډرایو د موږ تاسو سره 1 جی بي دی نو ځکه زه تاسو ته وایم چې تاسو چک کوئ د همیش لپاره کچېره تاسو کمپیوټر چلانیده یو ور د سی ډرایو ځان ته انتخاب کړئ دا سینا خدای مکړه چې تاسو چې وکړئ دغه کاس ډیټا د موبایل نه یې هغه ډیټا تاسو ډیلیټ کړئ او فارمټ کړئ نو تاسو په دې کې زما سره و زړه وینډوز دی نو زه به څنګه کوم یو ځل به تاسو د زړه وینډوز څنګه کوئ دا فارمټ کوئ کوم ډیلیټ کړله بیا تاسو مجبور چې دغه کاس ډیټا هم ډیلیټ کړئ هر څه د موبایل نه یې بیا به ورسره څه کوئ هغه ته پارټیشن کوئ زه راغلم په خاطر کې زمانه د سی ډرایو څنګه شته زمانه ډیلیټ میکا دلته ماته چې ولیکل انلوکیټډ سپیس چې انلوکیټډ سپیس ما ته ولیکه نو اوس چې ته دغه الوکیټډ کوي یا بدل ته بیرته ډرایو جوړوي دغه مستقیما ته اپلای کا چې بیرته تاسو سره جوړ شي کاستات څخه ډیلیټ نو ته به چک کوي نو دا د هم انلوکیټډ ک راغلی دا ټوله ډیټا د ډیلیټ کړل دغه کاس ډیټا د هم د موبایل نه جوړل راغلی د هم څنګه کوم د هم ز ډیلیټ کوم نو اوس لاړه دغه کاس چې څومره ډیټا واغ ټوله لاړه نو تاسو به ډیلیټ کوئ نه تاسو به چک کوئ فارمټ کوئ به نیو ته براشي په دې کې زه چک کوم پارس که زه 10000 ام بي ورکوم زه صرف 10000 جی بي هغه جوړوم 10000 ام بي د مالک زیات تعداد ورک راغله ماده به تاسو اپلای کړئ اوکې بای کړئ نو اوس ما سره سیستم لپاره څومره جوړ شو یا 9 جی بي یا 1 جی بي فرق نه کوي ځکه چې ما تعداد کم ورک زه اوس راځم د الریډي میټ زما سره مخکې نه جوړ شوی دي یا اوس ما جوړ کړل پارس کا د مخکې جوړ شوی دي اوس به تاسو یو ځل د زړه وینډوز به تاسو فارمټ کوئ یغه وروسته بیا تاسو بیا نوی وینډوز انسټالوئ زه دا یو ځل فارمټ کوم چې کله مې فارمټ کړ کچا درته و چې زما ټوله ډیټا څنګه کا ډیلیټ کا پارټیشن ټوله د سار نه وکړه ټوله به جدي نه تاسو ډیلیټ کې نیو تباراشي دغه تعداد به تاسو مچې جوړ کړئ تاسو پارټیشن اوس به تاسو نیکسټ کړئ چې کله مونږ دا چوي کافینګ وینډوز فایل تاسو را اوس وینډوز فایل د څنګه کپکیږي ګیټینګ فایلز ریډي فور انسټالیشن دا چې کله 100% فراشي فینیشینګ اف تاسو راولي کې بیا مخه تاسو د کوډینګ مرحله راځي د نوم مرحله راځي هغه به سټپ بای سټپ وګورئ نو ورسره چې تاسو را وینډوز انسټالیشن کیږي دا یو پیسه شور شي د تلګ انتظار کوو یغه ورسره بیرته راګرځو نو ګرام تاسو راتنی ویشه ناتنی اپیزود نو دا به زموږ تاسو سره 100% شي دیغه نو ورسته د انسټالینګ فیچرز انسټالینګ اپډیټس هغه 100% ګوره دا ټول فیچرز موږ تاسو انسټالیږي فینیشینګ اف موږ تاسو وسلی کی دا چې ټول فینیشینګ اپ شي نو د موږ تاسو غو وینډوز انسټالیشن وشه نو یغه نو ورسته به موږ تاسو د نوم مرحله او خو بعد راځي هغه سټپ بای سټپ کوو نور ځکه موږ تاسو غو وینډوز انسټالیشن چې دی هغه د موږ تاسو سره په کمیوي سره فایده رسیږي نو اوس دغه د وینډوز نیډز ټو ریسټارټ ټو کنټینیو د ته لګي انتظار کوو چې دا څنګه شي کته سره ریسټارټ کوي نو ستونزه مشکل نه لري خو زه ته چې نه د خپل پرې د خپل هغه سیټ اپ څنګه شي مخکې لاړ شي نو اوس شي کوو موږ تاسو نو راځو په دې کې به اوس د موږ تاسو دې مرحله ته لږ انتظار کوو که په دې ټایم کې اوس تاسو فلاش هم وباسئ د کمپیوټر نه کومه ستونزه کوم مشکل نشته هیڅ تاوان واغ نه لري په دې ټایم کې تاسو فلاش وباسئ هم کومه ستونزه نه لري نو اوس دې ته لږ انتظار کوو دغه نو ورسته د موږ تاسو مخکې مرحله راځي د نوم مرحله او دغه مرحله راځي دغه نو ورسته به موږ تاسو پاسورډ ورکو کوډ ورکو خپل نوم ورکو هر یو سټپ سټپ شو ولیکل سٹارټینګ سرویسز ګیټینګ
ډیوایس ریډي. اوس دې ته به هم لږ تاسو انتظار وکړئ. ټول د موږ تاسو هغه چې دا یو په یو وخت کېږي. اوس د موږ تاسو ټول سیسټم به تیار شي او آماده به شي. موږ تاسو وینډوز به انسټال شي. ستاسو را د جسټ ا مومنټ ګیټ ریډینګ هغه مرحله خلاصه شوه. بیرته یوه دغه مرحله در سره راځي. دا چې در سره خلاصه شي موږ تاسو ته د څه شي مرحله راځي؟ بیا موږ تاسو ته د جسټ ا مومنټ مرحله راځي. دې ته لږ انتظار کوم، دا لږ ټایم اخلي. دغه نه وروسته تاسو را بیرته همغه د ژبې مرحله راځي. دا نه د کنفرمیشن لپاره زه ورته یم چې یس ما هلته یونایټډ سټیټ ورته انتخاب کړې وه. بیا بیرته جسټ ا مومنټ بیرته همدغه مرحله یو ځل بیا راځي. بیرته به یونایټډ سټیټ یس یو اس. تا نه چې غواړئ وانټ ټو اډ ا سیکنډ کیبورډ لی آوټ، نه دا به تاسو سکیپ کوئ. دا زه نه غواړم. تاسو سره انټرنیټ وو، زیاتره کسانو سره انټرنیټ وي، تاسو کوشش وکړئ چې دلته تاسو انټرنیټ وصل کړئ. دغه نه وروسته تاسو انټرنیټ سره چې کله وصل شئ، دغه نه بعضې فیچرز دلته تاسو مایکروسافټ سټور اکاونټ هم جوړولی شئ. د وینډوز سټور فیچرز تاسو د دې ځای نه یو په یو څنګه کولی شئ؟ تاسو انسټالولی شئ. خو فعلا زه ورته یم چې آی ډونټ هاف انټرنیټ. خو د انټرنیټ له لارې چې اوس دا ډېر ښه راځي. څه درته وایي کنیکټ ناو، چې کله ته کنیکټ کړې بیا چې څومره فول سیټ اپ ویت مایکروسافټ اکاونټ چې څومره سیټ اپ وي ټول دې تاسو سره انسټالیږي. دغه وینډوز تاسو د انټرنیټ له لارې د دې ځای نه انسټال کړئ، ډېره خوندوره وینډوز راځي. زه ورته وایم چې نه کنټینیو ویت لیمیټډ سیټ اپ، هغه خپله لیمیټډ سیټ اپ یې ښه دی، ځکه چې اوس فعلا موږ ته صرف زده کړه کوو. ما ته هغه د څه شي مرحله راغله؟ ما ته هغه د نوم مرحله راغله. زه دلته څه ورته وایم؟ زه دلته د آی سی ډي ایل برنامې موږ تدریس کوو. بیا کمتیا او هغه دې زه ورته وایم چې د آی سی ډي ایل هغه مې ورکړه. اوس تا نه پاسورډ غواړي، که څوک پاسورډ ورکوي که نه ورکوي، زه ورته وایم چې 1 2 3 دا پاسورډ زه ورکوم کمپیوټر ته. بیرته همدغه پاسورډ دې نه غواړي چې ته غلط ورکوي، زه ورته وایم چې 1 2 3 د موږ تاسو 1 2 3 په نوم باندې. بیرته بیا نیکسټ. دلته تا نه اوس دا په وینډوز 7 8 کې نشته. تا نه 3 پوښتنې کوي. دا د چیز دپاره د هغه پوښتنې که ستا څخه پاسورډ هېر شي، په دغه پوښتنې باندې هم ته خپل پاسورډ څنګه کولی شي خلاصولی شي. چې کله تاسو په دې باندې کلیک څه ته وایي واټ واز یور فرست پیټس نیم، ستا د تاسو د کور د اهلي حیوان د هغه پوښتنه نه کېږي. خو تاسو په دې پسې مه ګرځېږئ. یا تاسو د خپل د نوم مثلا احمد AHM ورکوئ، داسې یو خو زه څه ورکوم؟ تاسو د خپل نوم هغه حروفونه ورکوئ. زه ورته وایم چې A لومړی هغه ته سوال ته ما A ورکړله، بیرته راځم دویم سوال انتخابوم. په دې سوال پسې به نه ګرځئ. دلته چې ورته لیکم، دلته زه B ورته لیکم، دلته زه چې کوم، دلته زه C ورته لیکم. ABC خو د چا نه ویریږي. نو دا به تاسو نیکسټ کوئ. جسټ ا مومنټ. دلته به تاسو لږ انتظار کوئ. کله ستاسو څخه د کمپیوټر پاسورډ هېر شه، په دا ABCD باندې هم تاسو خلاصوئ. دا چوز پرایویسي سیټینګ دا به هم تاسو ایکسپټ کوئ. دا به هم تاسو ایکسپټ کوئ. چې کله مو ایکسپټ کړئ جسټ ا مومنټ دې ته به لږ انتظار وکړئ. لږ ټایم هاي. اوس تاسو ته چې راځي نرمل سکرین او هغې تاسو سره راځي. څه درته وایي وی آر ګیټینګ ایوریثینګ ریډي فار یو. دې ته به تاسو لږ انتظار وکړئ. دغه نه وروسته تاسو ته نرمل سکرین راګرځي راخلاصېږي. This may take several minutes. لږ ټایم اخلي. دې ته لږ انتظار. نو دا د ستاسو سره هغه نرمل سکرین راغی. نو ستاسو سره هغه کوم وینډوز چې وه، نو دا تاسو سره په مسلکي ډول تاسو انسټال کړله. ستاسو سره وینډوز انسټالیشن وشو. نو تاسو په دې سره کولی شئ چې خپل کمپیوټر ته وینډوز په ښه مسلکي ډول او په ښه ډول څنګه کوي تاسو انسټال کړئ. خو په دې کې اوس یوه بله خبر، زیاتره کسان چې کوي کمپیوټر ته وینډوز انسټالوي، خو چې کله ټو ډرایور ورته وکړي وینډوز یې ووایي. خو که چېرې تاسو سره نیټ و را به شئ دلته سرچ ته، په سرچ کې به دلته تاسو چې ورته ولیکئ، دلته به تاسو سیټینګ ورته ولیکئ. چې کله مو سیټینګ ورته ولیکه، د سیټینګ نه به تاسو چیرې راشئ، دلته به تاسو چې وګورئ وینډوز اپډیټ باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په وینډوز اپډیټ باندې کلیک کړئ، دلته تاسو سره د وینډوز اپډیټ راځي. د دې ځای نه تاسو یې ته چیک آن کې وینډوز اپډیټ ته تاسو ټول اټو ډرایور هر څه دا وینئ چیکینګ فار وینډوز فار اپډیټس. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ، اتومات ډول خو زما سره نیټ نشته، اتومات هر څه خپله در سره اپډیټ کېږي. هر څه ټول اټو ډرایور، ټول د وینډوز فیچرز، زیاتره شیان د دې ځای نه کېږي. دلته حتی تاسو ته د وینډوز 11 او وینډوز 12 اپشنونه هم راځي. تاسو هغه هم انتخابولی شئ. وینډوز 12 خو تر اوسه پورې نه ده ریلیز شوي، خو د 11 اپشن دې ته راځي. نو تاسو آنلاین هر څه وکړئ، ستاسو وینډوز او ستاسو کمپیوټر به ډېر خوندور وي. او سیسټم آیکن به تاسو څنګه راولئ؟ رایټ کلیک به وکړئ. چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ، پرسونلایز ته به راشئ. پرسونلایز کې به تاسو چیرې راشئ؟ دلته به تیمز ته راشئ. په وینډوز 10 کې به تاسو تیمز ته راځئ، او په وینډوز 7 او 8 کې دلته په دې ځای کې دي. نو تیمز باندې به کلیک کړئ. چې کله په تیمز
سیټینګز باندې کلیک لاندې براشي لاندې چې لیکلي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دې باندې با کلیک کړئ دې ته بل انتظار چې بل وینډوز را داندې ځنه وتا تاسو ټیک مارک ورته ان کې یو په یو بای تاسو اپلای کې اوکې بای کې نو بدا به تاسو ایگزیټ کې چې کله مو ایگزیټ کا دغه نو ورسره تاسو څنګه کولای شئ یو په یو دغه څخه تاسو استفاده کولای شئ او دغه څخه تاسو ګټه اخیستای شئ نو دا تاسو کلوز کړئ نن دا تاسو نورمال سکرین ده تاسو په دې کې کار کوئ دا دا د پی سي باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو چیرې شي ټول ډرایوونه اوس خو پلان زموږ د کې خالی هغه ویمویر وو نو تاسو قدرمن ملګرو په دې سره کولای شئ چې مسلکي وینډوز انسټال کړئ نو زموږ پیج د سره حتمان فالو او لایک کمنټ وکړئ او خپل ستونزې زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ فالو حتمان سره وکړئ